خلک وایي پاکستاني ځواکونه د سپین بولدک په دروازه کې خلکو سره غیر انساني چلند کوي. سلام ستړي مه شئ لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهم راپور ته. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا چلند غیر انساني دی. دوی وایي اوس مهال په دغه دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوښتل سخت شوي دي. ان پاکستاني سرحدي ساتونکي په دې دروازه تلونکو افغان میرمنو ته سپکاوی کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خپاره شوي یوه ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستاني سرحدي ځواکونه یې وهي کشوي او ورسره په چادرۍ کې پوښل شوي افغان میرمن چیغې وهي. دغه شان په یوه بله ویډیو کې یو سپین ږیری افغان ژاړي او وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان میرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستاني پوځیانو له لورې بې عزته کیږي. خو دا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو 10 ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پوځیان په بورقا کې نغاړلې افغان میرمنې پلټي چې د ده په خبره ګوندې نارینه نه وي. نوموړي وویل 10مه ورځ ده چې په دروازه کې ډېر بد حال دی. دا زموږ او ستاسې خویندې او میندې چې په دې لاره سفر کوي پاکستاني پوځیان یې په برقا کې په سر لاس تېروي، کمڅه یې ګوري چې آیا ته ښځه یې که نارینه. دی وایي په وروستیو ورځو کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې ترسره کېدونکی چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لاره یو بد تلونکی افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور چې هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزو د حل په اړه جدي خبرې وکړي. دغه شان اپسي والا له مسافرو پیسې اخلي او په زور یې ترې اخلي. ډېر بد حال دی. د طالبانو حکومت که څه هم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خپرو شویو ویډیوګانو تازه والي نشي تاییدولی. هغه مجاهد وایي دغه وروستۍ ویډیوګانې زه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي، خو کله کله په دواړو دروازو کې ستونزې وي، خو پاکستاني لوري سره به وار په دې اړیکې نیول شوي دي چې له افغان مسافرو سره باید چلند سم شي. پاکستاني لوري هم ژمنه کړې دي چې دوی به په دروازو د افغان مسافرو ته سهولتونه برابروي. هغه مجاهد وایي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري یوه کمیټه ټاکل شوې چې وخت نه وخت له دروازو لیدنې کوي او له مقابل لوري سره د ستونزو د حل په موخه ناستې کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم له دې غاړې اوښتونکي افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند ډېر بد نه دی، خو د دوی په وینا له هغې غاړې راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کېږي چې خپلې خاورې ته راواوړي. دوی وایي هر افغان د دې کار لپاره اړ ده چې پاکستاني سرحدي ځواکونو ته له شل نیولې تر 50,000 پاکستاني روپۍ ورکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه ستونزو د ادعاګانو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو، خو ونه توانېدو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زیات شمېر افغانان له دې هېواده